که ستا عمر له 18 کلو نه واخله تر 25 کلو پورې وي نو دا ویډیو ستا لپاره ده. په دې ویډیو کې زه تاسو ته 12 مهمې مشورې درکوم چې ستاسو ژوند بدلولی شي. که چېرته تاسو دا ویډیو وګورئ نو یقینا چې تاسو په ډېرو زیاتو مهمو خبرو باندې پوه شئ. هغه خبرې چې انشاءالله ستاسو ټول عمر کې بیا په درد باندې ولګېږي. که دا ویډیو تاسو په فیسبوک کې ګورئ نور دوستانو سره هم شریکه کړئ او که په یوټیوب کې ګورئ نو حتما ورته یو لایک ورکړئ د دې لپاره چې ډېرو خلکو ته انشاءالله دا ویډیو ورسیږي. زه د دې ویډیو په طرف باندې ما تاسو ته په مخکینی ویډیو کې ویلي وو چې خپل د قوت او د ضعف نقطې باید تاسو معلومې کړئ. نو هیله ده چې تاسو به خپلې د قوت نقطې معلومې کړې وي او انشاءالله تاسو به ورباندې کار شروع کړی وي. د هغه عمر ده چې تاسو باید خپل ځان وپېژنئ چې ما ته الله جل جلاله په څه شي کې استعداد راکړی، زه په څه شي باندې پوهیږم او په هغه باندې باید تاسو کار وکړئ. هر انسان ته الله جل جلاله څه نه څه ځانګړتیاوې، استعدادونه او وړتیاوې ورکړي دي. نو دا باید حتما تا معلومې کړي وي. خیر ده که په دې باندې یو څه وخت هم ولګېږي پروا نه کوي، خو باید معلومې کړي چې د تا څه شي سره لیوالتیا ده، څه شی د ډېر زیات خوښیږي، څه شي ته مکمل ځان وقف کولی شي او کوم کارونه درته اسانه دي. دا باید ته معلومه کړې، ځکه که دا ته معلومه نه کړې زښته ډېر وخت یې ضایع کېږي. نو انشاءالله تاسو اولنی کار چې بیا هم ما په دې ویډیو کې تکراروم هغه دا ده چې د خپل قوت نقطې به تاسو معلومې کړي وي او په هغه باندې به انشاءالله تاسو کار شروع کړی وي. زه دویمې خبرې ته او هغه دا ده چې تاسو که چیرته خارج ته رسېدلي یئ، صحیح شوه؟ په مخکې ویډیو کې موږ تاسو په دې باندې بحث کړی. اوس که تاسو چیرته خارج ته رسېدلي یئ نو تاسو ته فرصتونه ډېر زیات دي. اوس ډېر زیات فرصتونه تاسو ته په لاس باندې درغلي دي. تاسو باید داسې وکړئ چې د خپل موقف نه، د خپل حالت نه صحیح ګټه پورته کړئ. تاسو داسې فکرونه مه کوئ کوم فکرونه چې دلته افغانستان کې ځوانان کوي، ځکه د ځوانانو پر مخ باندې دلته څه شی زیات دي، دغه خنډونه ډېر زیات دي. نشي کولی چې په آنلاین بڼه باندې دوی ډېر زیات کارونه وکړي یا چېرته سفر وکړي. نو تاسو ته چې دا فرصت الله جل جلاله په لاس باندې درکړی له دې نه مثبته ګټه واخلئ. صحیح شوه؟ پاسپورټ لرئ یا تاسو هلته دائمي اقامه لرئ نو تاسو کوشش وکړئ چې په آنلاین بڼه باندې کارونو ته ډېر زیاته توجه وکړئ، ځکه دنیا ټوله د آنلاین په طرف باندې را روانه ده. نو کوشش وکړئ چې انشاءالله چې په آنلاین بڼه باندې یو څه فعالیت شروع کړئ، یو څه کارونه شروع کړئ او خلکو نه زده کوي. دا به تاسو ته بهتره وي، ځکه تاسو په خپل نامه باندې اکاونټونه خلاصولی شئ بانکونو کې، په خپل نامه باندې کارډونه اخیستلی شئ، په خپل نامه باندې کارونه پیلولی شئ په آنلاین بڼه باندې. کینډل دا یو بهترین د کتابونو کاروبار ده چې زه ورباندې په خپله پوهېږم، خو متاسفانه دا چې زه نه خارجي تابعیت لرم، نه د خارجي اقامه لرم، نه هلته اکاونټونه لرم، نو زه بند پاتې نشم کولی چې افغانستان نه دا فعالیت ترسره کړم. که زه په خارج کې وای ما به کولی شو چې په زرهاو کتابونه، که په زرهاو نه وای په سلهاو کتابونه ما خپرولی شو او له هغه نه ما زښته ډېره ګټه کولی شو. هم مې ټولې دنیا ته پیغام خپل رسولی شو، هم مې د دین ښه خدمت په دغه برخه کې کولی شو او هم مې ډېره ګټه ترلاسه کولی شو. خو زه نشم کولی. دا چې تاسو خارج ته رسېدلي یئ نو اوس تاسو لپاره دا فرصتونه ډېر زیات په لاس درغلي دي. کوشش وکړئ له دې نه ګټه واخلئ. په آنلاین بڼه باندې که ته کاروبار شروع کړې تا په حقیقت کې د ټولې دنیا پر مخ باندې خپل دکان خلاص کړی ده. دقیق اوسیږئ، آنلاین بڼه باندې کاروبارونو ته توجه وکړئ او له دغه فرصت نه ګټه واخلئ، ځکه تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې لاړ شئ یو هیواد نه بل هیواد ته. له اسانۍ سره کولی شئ چې ډېرو پوهو خلکو سره ملاقاتونه وکړئ. اوس که زه وغواړم چې افغانستان نه چېرته لاړ شم که نه د همسایه ملکونو ته نشم تللی، څومره په مشکله به ځم، خو تاسو دا چې پاسپورټ لرئ یا ویزه لرئ ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې هر ملک ته حتی بدون د ویزې هم لاړ شئ. آن ارایول کله چې ته رسېږي هلته تا ته ویزه درکوي. نو له دې فرصت نه ګټه واخلئ او پر مخ باندې انشاءالله لاړ شئ. که په افغانستان کې اوسېږئ نو د پوهنتون مسله ډېره حساسه او مهمه ده. که چېرته ته غریب وې نو بیا شاید ستا لپاره پوهنتون ویل دا ښه اختیار نه وي،
ستا لپاره بهتره دا نه ده چې ته پوهنتون ووایې. اول کوشش وکړه چې دا غربت او دا مشکل دې حل کړي. خو که چېرته ته پیسې لري یا کاروبار دې پلار درته روان کړی یا ورونو یا ښه ژوند دې برابر وي او ته غواړې چې نور پرمختګ وکړي آینده کې انشاءالله ښه پر مخ باندې لاړ شي بیا شاید ته پوهنتون ووایې پوهنتون ستا لپاره ښه ده. خو که چېرته ته غریب وي نو زما په نظر باندې دا غلط ده. پوهنتون کې ستا زښت ډېر وخت ضایع کېږي او دا پوهنتون ستا مشکل هم بیا نشي حلولی او کیدای شي په پوهنتون کې هم سم په صحیح توګه باندې مخکې لاړ نشي. زه تاسو ته یوه قصه وکړم ډېره عجیبه ده. دا ویډیو بیا زیاته اوږدېږي. د یوه قصه نه ما سره په لسهاو داسې قصې دي. یو هلک وایي چې یتیم شومه ټولو خلکو راته وویل چې بس ته پوهنتون ووایې او زموږ اقتصاد صفر کور کې مشکلات ستونزې خلکو ورته ویل چې هله تعلیم ډېر ښه شی ده او منډه که پوهنتون ووایې. پوهنتون مې اوس وویلې اوس 1 کال 2 کاله کېږي چې زه بېکاره یم. نه مې تجارت وکړی شو او نه راته وظیفه پیدا کېږي. عصبي تکلیف دی لري په کور کې دی غریب ده. پوهنتون ما وای سم ونه ویلي چې زه بالاخره ترقي وکړم ځکه شپه ورځ زما په ذهن باندې بوج او په تشویش کې وم. دا د څه وجې نه دا د غلطې مشورې له وجې نه. خو که ده غریبي کړی وای یو څه اخیستي وای یو څه خرڅ کړي وای یا یو کمال او کسب زده کړی وای نو نن به د دا حالت دا رقم نه و. خو دا چې ده غلط تصمیم ونیو 4 کاله وخت ده په پوهنتون کې ضایع کړ. نه پوهنتون شو او نه اوس کاروبار کولی شي. غریب دی د له ستونزو سره دی مخامخ د قرضدار دی نو تاسو په خپله فکر وکړئ چې دا یو صحیح تصمیم ده نه. خو که چېرته ته اقتصادي لحاظه ښې نو هم به د ذهن ښي هم به پوهنتون سم ووایې هم به پرمختګ وکړي. خو که ته بېچاره یې غریب یې څوک دې نه سپورټ کوي نو بیا څه کوي د الله بنده چې 4 کاله ته اوس پوهنتون ته منډې وایې او آینده دې هم نامعلومه ده. تاسو ته به څوک وظیفه درکړي یا به در نه کړي. که در یم کړي هغه قوت لا یموت ته په هغه باندې ستا ژوند نه بدلېږي. نو دا ډیره مهمه ده چې باید موږ تاسو متوجه واوسېږو چې پوهنتون ووایو او که ونه وایو. که چېرته تاسو بالفعل په پوهنتون کې یئ نو دا به لږ سخته شي چې تاسو ته مشوره درکړم چې پوهنتون پرېږدئ. خو دومره فکر وکئ چې دغه پوهنتون تا شروع کړی ده که نه آینده کې به ستا په درد ولګېږي او که به ونه لګېږي. یعنې ته عمر دې تر 45 کاله ده یا 23 یا 25 خو تا پوهنتون شروع کړ. لږ فکر وکړه چې دغه پاکولته ما شروع کړې ده هغه خلک چې تېر نه فارغه دي د هغوی نه څه حال ده. خیر لږ د خپل ذهن په کار باندې واچو او که زه فارغه شم له دغه فاکولتې نه فرضاً عربي دې شروع کړې ده فزیک دې شروع کړي افغانستان کې ما ته په کومو ځایونو کې فرصتونه برابرېږي. که ته نن د عربي له فاکولتې نه هم فارغه شي که نه ماستري هم وکړې آیا تا ته څوک په سفارت کې وظیفه درکوي؟ نه. د سعودي په سفارت کې ته کار نشي کولی ځکه د هغوی عربي ستا نه ده زده. عربي کې 1 کال ووایه نهایت یو کورس عربي دې زده کېږي دین به ورباندې زده کړي او په آینده کې به استاد شي که اسانه لاره غواړي. خو چې ته اوس دومره وخت ضایع کوې که نه 4 کاله بیا 15 کاله 6 کاله صرف عربي لپاره ورکوې خو آینده دې په نظر کې ونیسه او هغه څوک چې عربي نه فارغه شوي لږ د هغوی حال هم وګوره نو په خپله باندې به د ذهن کار شروع کړي. نو دا درته زه مشوره نشم درکوی چې پوهنتون په نیمه کې پرېږده وتښتېږي خو دومره ده چې حتما آینده یې وسنجوه او تر څنګ یې په یو کار باندې ځان مصروفه کړه د دې لپاره چې انشاءالله په آینده کې محتاجه نه شي. که پوهنتون نه فارغه شي که څوک وظیفه در نه کړي حد اقل یو بل څه خو به دې زده یې که نه. همدې په خاطر باندې مهمه ده چې باید موږ تاسو د پوهنتون تر څنګ حتما یو څه وکړو تر څو یو څه پیسې لاسته راوړو چې په آینده کې نه مایوسه شو نو چاته محتاجه شو. ښه که اوس ته داسې یو حالت کې قرار لري ای ځوانه چې پوهنتون نه فارغه شوی او تا ته وظیفه نه پیدا کېږي نو بیا به ته څه کوې؟ هیڅ خبره نه ده. وظیفه دا یوازینۍ د حل لاره نه ده او نه هم یوازې زموږ ستاسو دا ژوند چې تامینوي وظیفت نه 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 په هیڅ وجه هم نه. که ته فارغه شوی هیڅ خبره نه ده بس داسې وکړه چې یو چېرته رضاکارانه کار شروع کړه بس کلک د وظیفې پورې مه نیښله چې ما ته حتما باید وظیفه پیدا شي او زه باید په چوکۍ باندې کښېنم. هیڅ ضرور نه. ورشه رضاکارانه یو چا سره یو تاجر سره کښېنه ورته یې زه به ستا په دې شرکت کې رضاکارانه کار کوم. منډۍ ته لاړ شه دومره غټ غټ شرکتونه دي کاروبارونه چې والله ورته حیران به شي. هلته لاړ شه او رضاکارانه مفت کار یو چا سره شروع کړه. حد اقل په دې خو به پوه شي که چې دا سړی څه شی راوړي څنګه یې خرڅوي په څو یې راوړي او په څو یې خرڅوي څومره ګټه کوي. ته به بالکل حیران شي. په یو مطبعه کې کار شروع کړه په یو بل ځای کې کار شروع کړه د دې لپاره چې ستا دا مشکل حل شي. که چېرته ته پوهنتون نه فارغ یې اوس ورته وظیفه نه پیدا کېږي تشویش مه ورته کوه په ذهن باندې بوج مه راوړه. صرف وظیفه نه ده بلکې په زرهاو نور کاروبارونه
نور د حل لارې شته دي. مهمه دا ده چې ته مایوسه نشې او کرا مه کښېنه. دومره عجیبه قصې زه درته وکړم چې والله حیران به شي. خدای وخت نه ده. مهمه دا ده چې یو ځای کې لاړ شئ، ځان مصروفه کوي. که څوک پیسې نه درکوي تجربه خو به ترلاسه کړې که نه، ذهن خو به دې خلاص شي. آینده کې چې ته په کار پوه شې همدغه خلک تا استخداموي او انشاءالله کار به درته پیدا شي. که چېرته ته په وظیفه باندې پنځمه مهمه خبره چې زه تاسو ته غواړم وکړم، که چېرته ته له پوهنتون نه فارغه شوی یا نه یې فارغه شوی او اوس ته په وظیفه باندې، نو کوشش وکړه له وظیفې نه د خلاصېدو او د ازادي فکر شروع کړه. ټول عمر څوک وظیفې نه کوي او نه په وظیفو کې کښېني. په یاد ولرئ چې موږ تاسو په ډیر یو بهترین اقتصادي دور کې ژوند کوو. یو وخت داسې و چې خلکو مکمله غلامي کوله په تاریخ کې، یعنی بل چاته کار کو او دغه په مقابل کې هیڅ هم نه اخیست، بس صرف خوراک یې کو، عمل ته ورسره اوسېده او د یو غلام په حیث باندې ژوند کو. بیا یو وخت راغی چې خلکو نیمه غلامي شروع کړه. نیمه غلامي داسې وه چې کار درته کوم خو پیسې به راکوي، کار درته کوم پیسې به راکوي، او دا تر نن ورځې پورې ادامه لري په ډېرو ځایونو کې او په افغانستان کې خوځښت ډېره ده. بیا داسې یو وخت راغی چې خلکو مکمل له دې نه ځان وویسته او مکمل ځانونه آزاد کړل او د خپل ځان لپاره کارونه شروع کړل. دا هغه دور ده چې موږ تاسو پکې ژوند کوو. پوهه دومره زیاته شوه چې نن سبا خلک ټول کوشش کوي، ځوانان، چې هغوی د خپل ځان لپاره کار وکړي او د خپل ژوند د بل چا لپاره برباد نه کړي. نو که چېرته ته په وظیفه کې کوشش وکړه چې انشاءالله کرا په تدریجي ډول باندې، زه دا نه وایم چې همدا نن وظیفه پرېږده، پلان ورته وسنجوه. صحیح شوه چې زه څنګه له دې وظیفې نه خلاصېدلی شم او په ښه طریقه په پښو درېدلی شم، په کومو ځایونو کې زه باید مخکې لاړ شم، څه باید زده کړم. دا ټولې خبرې دي انشاءالله چې په ذهن کې باید ولري او کرا پر مخ باندې لاړ شي. شپږم نمبر مهمه خبره، ای ځوانه، 25 کلن، 40 کلن، 30 کلن، 22 کلن او 20 کلن ځوانه، مهمه خبره واوره چې ته باید په دغه عمر کې تاجر شي. ولې؟ ځکه نبي علیه الصلاة والسلام تاجر و. په 25 کلنۍ کې نبي علیه الصلاة والسلام، په 40 کلنۍ کې نبي علیه الصلاة والسلام تاجر و، تجارت یې کوو. او موږ تاسو ټول هغه پسې روان یو الحمدلله. او زموږ ستاسو رهبر ده، زموږ ستاسو مشر ده، زموږ ستاسو استاز ده، موږ ورباندې فخر کوو. نو ته باید تاجر واوسېږي. چې ته نن تاجر نشې نو بیا به څه وخت تاجرېږي. که غټ تاجر کېدی نشي، وړکی خو کېدی شي که نه. یو څه خو یو چا باندې خرڅولی شي، یو څه پیسې خو د یو خدمت په مقابل کې له چا نه اخیستلی شي که نه. زه چې خپله 25 کلن وم، ما یو چاته درس ورکاو او 15,000 کلدار یې ماته معاش راکاو. نو ډېر کم شی و خو الحمدلله ډېر زیات خوشحاله و. نو ته باید حتما تاجر واوسېږي. هغه که یو څه شی خرڅولو اخیستلو لارې او که یو چاته د خدمت ورکولو په مقابل کې. مثلا تا کمپیوټر څه مهارت زده ده، په مطبعه کې ناست یا په یو دفتر کې، او تا ته هغوی د دې خدمت په مقابل کې مزد درکوي، یا آنلاین چاته یو لوګو جوړوي، یو شی جوړوي، یو خدمت ورته کوي، یو مارکیټینګ ورته کوي، حتما باید ته دغه واوسېږي. که په دې عمر کې تا پیسې ګټل زده نه کړل که نه، نو بیا آینده کې درنه جرأت له لاسه ځي، بیا به شرمېږي، یا به نشي کولی، بې زړهتوب به یا د هغه انرژي دې کمیږي. نو حتما ته باید تاجر واوسېږي، د یو څه پیسو په مقابل کې یا خپل کمال خرڅ کړي او یا یو څه شیان خرڅ کړي د دې لپاره چې پیسې لاسته راوړي. اومه خبره، مهمه خبره، یو کمال باید حتما ته زده کړي. کمال هغه که د خبرو کولو کمال وي، که د کتابونو لیکلو، که د ریسرچ کولو، که د مارکیټینګ کولو، که د ډیزاینینګ کولو، هر کمال چې دا کمال ته باید ترلاسه کړي. دا عمر د دې عمر ده، دا وخت د دې وخت ده چې ته باید یو څه کمال ولري. که ته په پوهنتون کې، که ته بل چا سره مصروفه یې، پروا نه کوي، خو د دې ترڅنګ حتما یو کسب زده کړه چې تا ته خلک په هغه کې محتاج واوسېږي، او ته ډاډه زړه باندې یو چا ته ووایې چې دغه کمال زه لرم، زه کولی شم تا سره په دې برخه کې کومک او مرسته وکړم. نو دا ډېره مهمه ده چې کسب زده کړي او کمال زده کړي. کسبونه او کمالونه نن سبا په زرهاو دي. دا چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده او د دې ټکنالوژي سره کارونه هم ډېر زیات شوي دي، بڼه یې هم ډېره مختلفو بڼو باندې توضیح شوي دي. ته که لاړ شې او په یوټیوب کې وګورې ویډیوګانې، د نورو خلکو خبرې واورې، حتما به دې نتیجې ته ورسېږي چې کمالونه زښته ډېر دي، کارونه زښته ډېر دي، خو که موږ ورباندې پوه شو. اتم نمبر خبره او مهمه خبره، په دې عمر کې د هدف ټاکل ډېر زیات ضرور دي. هدف څه معنا؟ یعنی په دې عمر کې زه باید تعلیم وکړم او که نه کاروبار وکړم. دا باید ته فیصله کړي، په دې عمر کې باید فیصله وکړي.
چې زه کاروباري یم آینده کې او که نه تعلیم کوم د تعلیم له لارې مخکې ځم په ژوند کې. که په دې وخت کې دا تصمیم ونه نیسي بیا د باندې ناوخته کېږي او وروسته کېږي. دا د دې عمر ده چې ته باید خپله فیصله وکړې چې پوهنتون ووایم که ویې نه وایم، وظیفه وکړم که ونه کړم، د خپل ځان لپاره کار وکړم او که د بل چا لپاره په افغانستان کې وکړم او که په نړیواله کچه باندې کاروبار وکړم. ته غواړې چې تاجر شي او که غواړې چې باسواده انسان پوی انسان آینده کې تانه جوړ شي، دا باید ته خپله فیصله وکړي. په دې عمر کې که ته فیصله ونه کړې نو بیا زښته ډېره ناوخته کېږي او عمر دې هم ضایع کېږي او په دې کې ستا ورځ تر بلې انرژي ضایع کېږي. ما د خپل هدف ټاکلو لپاره 4 میاشتې وخت ورکړی و. 4 میاشتې یعنې له ما نه واخیستلې تر څو ما هدف وټاکه او فیصله مې وکړه چې زه باید یو مکتب جوړ کړم، شخصي مکتب چې هم په سمه توګه باندې د را روان نسل روزنه وکړم انشاءالله، ماشومانو ته درس هم ووایم او عملا زه یو څه ناسه ګټه وکړم چې زما ژوند ورسره ښه شي. صحیح شوه؟ نو دا هغه وخت ده چې ته باید خپل هدف وټاکې چې زه څه شی کول غواړم. خیر ده که په دې کې 1 کال واخیسته، خیر ده که 1.5 کال، که 2 کالو پورې مشکل نشته، خو هدف ټاکل د ځان لپاره، مسیر ټاکل چې زه په کومه لاره باندې اخر تک کول غواړم، زما هدف څه شی ده په ژوند کې، کوم ځای ته زه رسېدل غواړم، دا مهمه ده ټاکل. که ته ونه ټاکې نو په 100 لارو کې به لاره درنه ورکي. کله په دې لاره تللی بیا پریښې دا لاره، کله په دې لاره تللی بیا پریښې، کله په دې باندې بیا پریښې. نو ته فکر وکړه چې ستا څومره عمر ضایع شو، څومره میاشتې ضایع شو، فکر ورباندې وکړه. نورو خلکو یې واوره، خو دا معلومه که چې زه په کومه لار باندې تګ کول غواړم، یوه لاره مستقیمه لاره ځان لپاره وټاکه او په همغه باندې انشاءالله مخکې ځه تر څو انشاءالله خپل هدف ته ورسېږي. نو د هدف ټاکل دا ډېر ضرور دي او په دې عمر کې باید موږ تاسو خپل مسیر دا وټاکو. چې کله تاسو خپل مسیر وټاکه نو د هغه لپاره واړه قدمونه اخیستل دا شرط دي. کوشش وکړه چې واړه قدمونه واخلې. کله چې انسان په یو لاره باندې یو مسیر باندې روان وي کنه، واړه قدمونه اخلي خو سبحان الله چې کله شاته وګوري کنه کوم ځای نه چې روان سوی ده هغه اصلا نه ورته معلومیږي چې زه له کوم ځای روان سوی وم. ته یوه ورځ خو لږ داسې قدمونه واخله، پیاده لاړ شه، ته به خپله حیران شې چې دا واړه قدمونه زه چېرته ورسولم. ډېره لویه مسافه به تا طی کړي او ته به په خپله باندې حیران یې. نو دا واړه کارونه خو موږ ته داسې بې ارزښته معلومیږي، موږ وایو چې یو دم غټ خیز ووهو او یو دم ځان ځای ته ورسوو. نه، واړه قدمونه واخلئ. بیا تاسو یوه میاشت لږ شاته وګورئ چې تاسو تر کوم ځای رسېدلي یئ. یو 2 میاشتې وروسته لږ شاته وګورئ چې تاسو څومره لوی مسیر طی کړی ده، څومره مزل مو تاسو کړی ده. نو واړه قدمونه د خپل هدف لپاره واخلئ، همدا نن یې شروع کړئ. هغه که هر څه وي، که مشورې وي، که چېرته تګ وي، که چېرته لیکل وي ځان سره د خپل، او دا حتما ورباندې کار وکړئ. کار ورباندې وکړئ انشاءالله. دغه کار تاسو تر ډېر اوچت هدف پورې رسوي انشاءالله. تاسو په خپله که 1 کال نه 2 کاله 3 کاله وروسته به تاسو په خپله حیران یې ځان ته چې تاسو څومره ترقي کړې، څومره پرمختګ مو کړی او تر نورو خلکو څومره مخکې تللي یې. حق به حیران شي. 10 نمبر کار چې باید تاسو په دې عمر کې وکړئ هغه دا چې مشهور نړیوال کتابونه تاسو باید حتما پیدا کړئ او ویې لولئ. په انټرنیټ کې ورکړئ چې دنیا کې کوم کتابونه ډېر زیات خرڅېږي، خصوصا په اقتصادي برخه کې. موږ تاسو حتما باید اقتصادي پوهه ولرو، تجارتي پوهه باید موږ تاسو ولرو. د دینی پوهې ترڅنګ اقتصادي پوهه، فاینانشل ایجوکیشن دا ضروري ده. که موږ تاسو اقتصادي پوهه ونه لرو، پوه به نشو چې موږ په کومه لار باندې لاړ شو او څنګه مخکې لاړ شو. پخواني تجارتونه د نن سبا تجارتونو سره ډېر زیات فرق لري. دا چې دنیا ډېره زیاته بدله شوې ده او پرمختګ یې کړی مادي لحاظ، نو موږ تاسو باید ځان پوه کړو چې د ننني عصر تقاضاوې څه شی دي، په نن عصر کې په دنیا کې ځوانان څنګه پر مخ باندې روان دي. لازمه ده چې باید موږ تاسو دا کتابونه ولولو. ډېر عجیبه او جالب کتابونه دي، مشهور کتابونه دي. که مکمل یې نشئ لوستلی که نه، حداقل خلاصه خو یې واورئ. خلاصه خو یې واورئ. چاټ جی پي ټي ته ورکوي، د دنیا په پښتو کې ورکوي، معلومات درکوي تر ډېر اندازې پورې چې دنیا کې کوم کتابونه مشهور دي چې نومونه یې درته درکړي. بیا د یو کتاب انتخاب که ورته د دغه کتاب خلاصه ماته ووایه، ټول درته وایي، ته به حیران شي. او په انګلیسي کې، په اردو کې، په فارسي کې، پښتو کې ماته نه دي معلوم، خلکو دغه کتابونه څه کړي دي، غږ یې ثبت کړی ده او په یوټیوب کې اچولی دي. تاسو دا کتابونه واورئ، ذهن به مو سره بدل شي.
او که کتاب مکمل واخلئ او ویل ولئ دا به څومره جالب وي. 5 کتابونه په دنیا کې زښت ډېر مشهور دي او کېدای شي 6 کتابونه 7 کتابونو ته ورسېږي. دا تاسو وګورئ، وایخلئ او مطالعه کوئ. دا ستاسو ذهن بدلوي، دا ستاسو آینده بدلوي. والله که موږ تاسو د خپل ذهن اول بدل کو کنه زموږ تاسو آینده جوړیږي، په یقیني ډول سره جوړیږي. پوهه ډیره ضروری ده. نن سبا چې د خلک شاته پاتې دي د دې عمده عمل او اصلي وجه دا چې دوی پوهیږي نه چې څنګه خپل ژوند بدل کړي. یو لسمه خبره هغه دا ده چې دا د واده وخت ده. په 25 کلنۍ کې نبی علیه الصلاة والسلام هم واده کړی، نو موږ تاسو هم باید تر 25 کلنۍ پورې واده وکړو. دا چې څنګه واده وکړو، ځان لپاره څنګه ښځه پیدا کړو، دا ما په خپل کتاب د شهوت کنټرول کتاب کې دا خبره په تفصیلي بڼه باندې واضحه کړې ده. تاسو کولی شئ هغه کتاب کې وګورئ. خو مهمه دا ده دلته په لنډ ډول باندې درته وایم چې په دې عمر کې واده وکړئ، وروسته کوئ مه، ځکه دا بیا په دې کې خیر نشته. نن سبا د ګناهونو دور ده. که تاسو غواړئ چې له ګناهونو بچ، هغه ګناهونو کې چې ځوانان راګیر دي په پټو ګناهونو کې، د دې یوازینۍ د حل لاره دا ده چې تاسو واده وکړئ. واده وروسته کوئ مه، دا مه وایه چې مالداره به شم او داسې به شم. ما تاسو ته وویلې که نه چې تر 25 کلنۍ پورې تاسو باید تاجران واوسېږئ. دا مې درته مخکې واضحه کړه. نو زه یقین لرم چې تاسو څه ناڅه پیسې په دې عمر کې به لاسته راوړئ او په خپلو پښو به تر یوې اندازې ولاړ یئ او انشاءالله په ځان باندې به ډاډه یئ. نو کوشش وکړئ چې په دې عمر کې انشاءالله واده وکړئ. واده سره ستاسو رزق نور هم پراخیږي او ورځ تر بلې به انشاءالله پرمختګ وکړي. خو که تاسو دې عمر کې هم واده ونه کوئ، الله دې نه کړي، الله دې نه کړي هسې نه چې په ګناهونو کې راګیر شئ او عمر درنه تېر وي، بیا به خفه یئ او په جنجالونو سره به لاس او ګرېوان یئ. 12 او اخرنی کار چې موږ تاسو یې باید وکړو هغه دا ده چې تېښته باید وکړو. دا ډېره ناشنا خبره ده که نه؟ کېدای شي ډېرو ځوانانو ته دا جالب وي چې تېښته چېرته وکړو، څنګه یې وکړو. تېښته په دې معنا ده چې که چېرته تاسو په اطراف کې اوسېږئ د افغانستان که نه، نو دا تقریبا 12-1400 کاله مخکې په اسلام کې علماء مو تاسو دا خبره کړې ده چې تاسو له اطراف نه راووځئ، ښار ته راشئ او که چېرته الله درته توفیق درکړی له افغانستان نه تللی شئ، بهر ته لاړ شئ، په انټرنیشنل سطحه باندې په نړیواله کچه باندې سفرونه وکئ او لاړ شئ. په دې سره د انسان تجربې زیاتېږي، پوهه زیاتېږي، ډېر زیات عجیبه شیان زده کوي. خو که الله توفیق نه درکړی چې بهر ته لاړ شي، حد اقل دومره خو وکړئ چې له یو ښار نه بل ښار ته په افغانستان کې لاړ شئ. حد اقل دومره خو وکړئ چې له ښار نه راوتښتېږئ اطراف ته. په دې اطراف کې تاسو څه کوئ د الله بندګانو؟ د خلکو خبرې مو خوښېږي، د فضول نظریات مو خوښېږي، تاویلې ماویلې دا مو خوښېږي. هلته خلک فقط په دې کې مصروفه دي چې بس یو پسې وغږېږه، بل پسې وغږېږه او فقط دلته لاړ شه خبرې وکړه، د هغه پښې ووهه. بدنیتي، حسد، بدې خبرې، چټي ناوړه رواجونه دا په اطرافونو کې څومره زیات دي. نو کوشش وکړئ انشاءالله چې ځای بدل کړئ. د ځای په بدلولو کې خیر او برکت ډېر زیات راځي. که تاسو غواړئ چې انشاءالله پرمختګ وکړئ او پر مخ باندې لاړ شئ، نوي مهارتونه او نوي شیان زده کړئ، نو له یو ځای نه بل ځای ته لاړ شئ. صحیح شوه؟ په دې سره انشاءالله تاسو ذهن خلاصېږي، عجیبه نوي خلکو سره به مخامخ شئ، پوه به شئ چې ماشاءالله ځوانان څومره کارونه کوي او څومره پرمختګ یې کړی، څومره ډېر شیان یې زده دي. نو د ځای او د منطقې په بدلولو کې ډارن کېږئ مه، بېزړهتوب مه کوئ، هېڅ خبره انشاءالله نشته. که ته پوهېدې چې دلته ستا په دې ځای کې، په دې دفتر کې، په دې کوم شرکت کې چې ته کار کوې، په دې کوم کلي کې چې ته اوسېږې، دلته ورځ تر بلې ته نه ستا پوهه زیاتېږي، نه ستا علم زیاتېږي، نه ته رشد کولی شي، نه نوي شی زده کولی شي، نه څوک تا ته لاس درکوي. تخته هېڅ بېزړهتوب مه کوه، دلاوره اوسېږه، هېڅ په قصه کې د چا ونه اوسېږي. یو مړی رزق تا ته الله سرک په سر هم درکړي. صحیح شوه؟ سرک په سر ویده شه، یو څوک به پیدا سي چې تا ته یوه ډوډۍ درکړي. خو په یو ځای کې قرار مه کښېنه او مو دا وایه چې دا حالت به څوک به راشي، ما ته به لاس راکړي، پیسې به راکړي، یا به مې چېرته ولګوي، بیا به زما حالت بدل شي. نه، د هېڅ چا په انتظار مه کښېنه. که چېرته څوک داسې خلک تا ته الله جل جلاله برابر کړي په ژوند کې چې تا ته لاس درکوي، ستا ورځ تر بلې ژوند بدلېږي، خو ډېره ښه ده. او که داسې څوک پیدا نه شو، تخته، نور خلک ځان لپاره پیدا کړه. ښه خلک دنیا کې شته دي. ګوره داسې فکر مه کوئ چې په دنیا توره تیاره ده. اخلاصمن خلک شته دي، پورته ښه خلک شته دي چې تا ته لاس درکوي، تا راجي کوي ورځ تر بلې، په تا یې زړه خوږېږي. رحمدل او مهربانه خلک په دې دنیا کې شته دي. ګوره مهمه دا ده چې ته په لټه واوسېږي، ته ونه ډارېږي، بېزړهتوب له لاسه ورکړي.
او جرأتمن اوسېږي او له خیره حرکت وکړي. دا هغه مهمې 12 خبرې چې تاسو ته ما وکړې تر 25 کلنۍ پورې ان شاء الله که چېرته ستاسو عمر له 25 نه تر 40 کلو پورې وي نو دا په آینده ویډیو کې ان شاء الله زه تاسو ته وضاحت درکوم. هیله ده چې ان شاء الله دا ویډیو به ګټوره تمامه شوي. تر بل ویډیو هم په الله جل جلاله باندې سپارم. مینه او مننه.